السلام علیکم ګرانو دوستانو. د ملي لوبډلې 25 لوبغاړي نن د کابل څخه دوبۍ ته ولاړل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 25 لوبغاړي نن د کابل څخه د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته ولاړل او ویل کېږي چې هلته به تمریناتي کیمپ ترسره کیږي او ټول لوبغاړي به په دغه تمریناتي کیمپ کې ګډون لري. که څه هم تر اوسه پورې د دغه ټولو لوبغاړو نومونه د کرکټ بورډ لخوا نه دي خپاره سوي او نه هم د دغه لوبغاړو د دوبۍ ته د تګ په اړه د کرکټ بورډ لخوا څه ویل سوي دي. خو په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر لوبغاړو بیا خپل عکسونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې د کابل څخه د دوبۍ په لور ولاړل چې هلته به په تمریناتي کیمپ کې ګډون وکړي. د دغه تمریناتي کیمپ موخه څه ده تر اوسه په دې تړاو هم پوره معلومات نه دي ورکړل سوي، ځکه که څه هم لوبغاړو د دوبۍ ته د تګ په تړاو پوسټونه کړي دي خو د کرکټ بورډ لخوا تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان راتلونکي سیالۍ د آیرلینډ سره دي، خو دغه لوبې د اګست په میاشت کې ترسره کیږي. د اګست په 9مه نیټه پیلېدونکې دغه لوبلړۍ به په بلفاسټ کې ترسره کیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پورې د الله په امان.